تاسو په معاشره کې ځان د 2 روپو ګرځولې ده. وجه څه ده؟ په خپلو لاسونو باندې په دې لاس باندې تا سیګرټ لګولې، په دې لاس باندې د پوډر سکړي، په دې لاس د چرس کړي، په دې د ځان ته هغه انجکشن لګولې، په دې لاسونو د آیس کړي، په دې لاسونو د خلکو نه غلا کړي. تاسو غوره امت وئ، د ادم بچو، د محمد رسول الله امتیانو صلی الله علیه وسلم تاسو غوره وئ. وجه دا ده چې تاسو کې هغه کوالټي کوانټیټي هغه معیار او مقدار دی چې په هغې باندې لاړ شئ، چې په هغې باندې نه ځئ نو بیا ذلیله به هم تاسو وئ، رسوا به هم وئ، د بل د لاس د لاندې به هم وئ، کله په د پل لاندې، کله په ویڼۍ کې، کله په ډیران باندې اعتماد د 1 روپۍ در باندې نه کوي، بلکې کوشش د خلکو به دی چې ومو وهي، ومو نیسي، پولیس ته مو ورکي، اسپتال ته مو ورکي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې ما ورته خپل عزت نه دی پېژندلی. دا خبره ذهن کې واچوي، خپل ځان اهمیت او قدر وپېژنو. مونږ چې په دې معاشره کې اوسېږو، مونږ د دې معاشرې حصې، نو ځان ذلیله کول او ځان عزتمند کول دا ما او تا ته الله رب العالمین راکړي. نو اوس تاسو ووایئ چې تاسو ځان عزتمند کړی که ځان مو ذلیله کړی؟ تاسو ځان عزتمند کړی که ځان مو ذلیله کړی؟ تاسو په معاشره کې ځان د 2 روپو ګرځولې ده. وجه څه ده؟ په خپلو لاسونو باندې په دې لاس باندې تا سیګرټ لګولې، په دې لاس باندې د پوډر سکړي، په دې لاس د چرس کړي، په دې د ځان ته هغه انجکشن لګولې، په دې لاسونو د آیس کړي، په دې لاسونو د خلکو نه غلا کړې ده، په دې لاسونو باندې د خلکو چپړې پټې کړي، په دې لاسونو باندې د جومات نه لوټې پټې کړي، د جومات بمبې ماتې کړي دي. وجه دا ده چې الله تاسو ذلیله کړئ نن، او دا ذلت همیشوالی نه دی، بلکې که ځان عزتمند کول غواړئ، د دې ذلت نه ځان ویستل غواړئ، محنت وکړه، ځان باندې سخته تېره کړه، د مور پلار لحاظ وکړه، د بچو لحاظ وکړه، د معاشرې د خلکو لحاظ وکړه، هغه د تربورولۍ لحاظ وکړه چې هسې نه پلار ته مې څوک پیغور وکړي، ورور ته مې څوک پیغور وکړي، بچو ته مې څوک پیغور وکړي. دې ته خیال وکړه، که خیال دې وکړو لږه سخته دې په ځان تېره کړه، دې نشو نه د دې بربادیو نه دې ځان وساتو، الله به عزت درکړي. د معاشرې په هغه افرادو کې به راشي چې هغه عزتمند دي او چې دلته دې په ځان باندې سخته تېره نه کړه، تکلیف دې تېر نه کړو، د مور پلار پیسې دې حرامې وګرځولې، د اسپتال د عملې سره دې هغه شان روابط برابر ونه ساتل، د دوی پیسې دې هم حرامې وګرځولې، د دوی هغه خواري ته ضایع کړه. نو بیا مو وایه چې زه د ادم بچی یم، د محمد رسول الله امتی یم صلی الله علیه وسلم. بیا دا مو وایه زه پښتون یم، بل وایي زه پنجابی یم. نه نه، بیا دې کې عزتونه نشته، ذلیله یې، ذلیله وي او ذلیله به یې همیشه. او که چېرته خواري دې وکړه، ځان سره دې وعده وکړه، عهد دې وکړو، لوز دې وکړو چې راغلی یم، علاج به مې کېږي، علاج شروع دی، سختي تېروم په ځان باندې، د ځان نه به عزتمند سړی جوړوم. نو والله ستا پشان ځوان، ستاسو پشان خلک د دې سنټر نه، د بل نه، د دې هسپتال نه، د بل نه وتي دي، هغوی نن په معاشره کې مثبت کردار ادا کوي. نن ورته څوک پوډري نه وایي، نن ورته څوک نشهیي نه وایي، نن ورته څوک پیغور نه ورکوي، ستا د وجې نه چې ستا بچي ته څوک پیغور کوي، ستا مور ته پیغور کوي، ستا پلار ته پیغور کوي، ستا ورور ته پیغور کوي، ستا تربور ته پیغور کوي، او ورته وایي چې ته د پوډري پلار یې، ستا پلار پوډري دی، ستا ورور پوډري دی، ستا پلار نشهیي دی. نو دا ته برداشت کولی شي؟ برداشت نه شي کولی، هله چې ستا عقل سلیم وي. ها اوس یې برداشت کولی شي
ځکه په عقل د پردې راغلي دا پردې لرې کا وعده وکړه ځان سره کوشش وکړه ځان کې هغه جذبه راوله چې د دې ځینه به وځم دا منفي کارونه دا به ختموم او د محشرې په هغه افرادو کې به راځم چې هغه عزتمند دي هغه اوچت مقام والا دي هغه لوړ مقام والا دي خبره ذهن کې واچوئ دا سوچ خبرې دي دا بدن ما او تا ته الله را کړی دا د الله امانت دی د دې بدن لحاظ وکا د دې قدر وکا د دې عزت خیال وساته الله رب العالمین ما او تا ته را کړی دا بدن زما او ستا نه دی دا الله مونږ ته امانت را کړی دی الله سورة البقره کې فرمایي چې د دې بدن په وجه باندې الله مونږ سره سودا کړې ده د دې بدن به ما او تا خیال ساتو لحاظ به ساتو دا بدن به ما او تا نه خرابو په نشو تماشو باندې په څه ورته وایي دې شي ته انجکشنو باندې په دې باندې به نه خرابو ولی امانت کې خیانت کول د چا کار دی دا د منافقانو کار دی